یو کس صرف د لسم محرم روزه ونیسي د نهم او د ولسم ونیسي په دې خدا ګناګار نه دی. د عاشوري یعنی د لسم محرم روزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او د عمل نه ثابت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسم محرم روزه چې کله ونیوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې په دې ورځ باندې يهوديان به توري شکرانه روزه نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهی ظاهر کو که چرته بل کاله ماته مکمل شو نو زبد نه هم محرم روزه به وسره نیسمه چې دا غي سره مشابهت ختم شي. لہذا د لسم محرم سره د نهم محرم یا د ولسم محرم روزه نیول دا مستحب دي. او کو چرته یو کس داسي وي چې هغه صرف د لسم محرم روزه ونیسي او څه د عذر په بنیاد باندې د نهم یا د ولسم محرم روزه ونیسي دا هم جایز دي. بلکې د دې میاشتې فضیلت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د رمضان المبارک د روزو نه پس افضل ترین روزي چې کوم دي دا د محرم د میاشتې دي او افضل ترین منځ پس د فرض منځونو نه دا د شپې منځ دی. د دې ټول میاشتې د روزو فضیلت په احادیثو کې راغلي. لہذا پکار د چې په دې میاشت کې د روزو اهتمام وکړل شي او خاص کر د لسم محرم د روزې اهتمام وکړل شي. والله اعلم بالصواب.